انځر چې د ماسپښین لمونځ نه پس ډوډۍ وخوړه نو د انګړ په منځ کې پیتاوي ته کټ کې ډډه شو. د خپلې کورودانې د راتلو په انتظار و. کورودانې یې 2 ورځې مخکې سره د 4 کلن زوی غانټول مور کره شپوله تللې وه، خو هغه د کورودانې نه زیاتې د زوی لارې څارلې. داسې په شدت یې انتظار کوو چې که دروازه کې به چا پردي ماشوم هم تاو کړه نو هغه به ورپسې زر وکتل او غږ به یې ورکړو غانټول د کور نشته. په هغه د خپل زوی یادونو غلبه وکړه. مزغو کې د غانټول رنگ رنگ عکسونه جوړېدل، کله خندا، مستی، منډې او کله په تته ژبه خبرې. ورو ورو یې دغه عکسونه بدلیدل او هغه خپل زوی په تصور کې زلمی ولیدو. هغه ویني چې زما زوی غټ تعلیم کړی دی، داسې تعلیم چې په دغه سیمه کې د شمار 100 کسانو کړی و او د هغه ارمان پوره شو. هغه زړه کې ډیر خوشحاله شو، خو سمدس یې ذهن ته راغلل چې کاغذونه په لاس در په در سرکاري نوکرۍ پسې وګرځېدو او یو ورځ ستړی ستومانه چور چور وجود په ویښتو کې الوتې دوړې په مخ د مایوسۍ ښکاره آثارو سره په کوڅه راننوتو. نیغ د هغه مخې ته ودرېدو، په شړک یې کاغذونه کټ کې وغورځول. هغه ته یې وویل بابا جانه ما له هم 2 سیره کوداله واخله چې سبا له در سره د خان پټي ته ځم. څه ناسه بوج خو به په تا کم شي که نه، نورې د دروغو د لاسي او نه سر کیدونکي هیلې ځان له نشم ورکولی. هغه ورته فوراً وویل نه نه بچي، حوصله مه بایله، خدای به خیر کړي، د وطن حالات به ښه شي. او دې سره زر هغه ته رایاد شو چې دا خبرې خو ما ته خپل پلار هم کړې وې. زما عمر 40 ته نږدې شو، زه د سرکاري نوکرۍ عمري حدودو نه هم ووړېدم، خو د پلار هغه هیلې مې پوره نه شوې. د خپل پلار د خیال سره لکه چې چا په ازغنه لخته ووهه. زر رانیغ شه، د کور په بل سر کې د سارو په کچه کوټه نظر شو. کوټې ته یې نیغ نیغ وکتل، هسې خو کور ټول کچه و او خپل یې هم نه و. د خان کوټه کې بیګارونو ته پروت و، خو کورودان یې خواري ښه وه، نو دا استوګنې اړخ به یې ډېر صفا سوتره ښکلې هر وخت جارو کړې لیپ او خاړه ورکړې ساتلو. دې کور ته د انځر پلار هغه وخت په کډه راغلی و چې انځر لا پیدا هم نه و. هغه همدلته پیدا شو، خړپوس یې وکړې، رازلمې شو، 12م پورې تعلیم یې څه په 0 زلو کړو. د هغه په وخت کې دا تعلیم هم ډیر زیات و. د پرایمري سکول استادان به اکثر 10م پاس وو، خو د انځر په قسمت کې بیا هم نوکري نه وه. پلار به یې اکثر د لاسې ورکولې چې د وطن حالات به ښه شي. صبر کوه. او نن هغه هم دغه د لاسې خپل زوی ته سباون لپاره په زړه کې خوندي کړې ساتلې وي، او شاید چې همدغسې به د هغه نیکه د هغه پلار ته هم ویلي وي. انځر چې کله د سارو کوټې ته وکتل نو اوس یې د غانټول په ځای د پلار عکسونو د ذهن فریم ډک کړو. روغ غوندې کټ نه کوز شو او په درنو درنو قدمونو کوټې اړخ ته روان شو. یوه شیبه د کوټې بندې دروازې مخې ته ولاړو. هغه محسوس کړل لکه دننه نه ورته د پلار روح غږ ورکوي چې زویا ما پسې راځه. هغه د ور زنځیر ته لاس اوږد کړو او دروازه یې ورو شانې خلاصه کړه. خدای خبر چې دا کوټه څومره موده پس کولو شوه. د ور د قبضو چیارو په تشه کوټه کې د انګریزۍ د ویرې د فلمونو منظر جوړ کړو. هغه چې څنګه د کوټې دننه وډومبۍ پښه کېښوده نو 2-4 سیلانۍ کونترې او څو توتکري په پر بهر والوتل چې شاید هغه یې ویرولي هم وي. هغه چې څنګه بره برګو ته وکتل نو ګڼ شمېر ښاپیرکان یې په برګو پسې راځوړند ولیدل چې د شپې په انتظار و. هغه ته فوراً د پانسۍ رسۍ را یاده شوه. پلار یې پکې ځوړند محسوس کړو. د هغه غریو را ډک شو او خوا کې د سارو په اخرو کېناستو، اوښکې یې وڅڅولې. دې کوټه کې به یې پلار څاروي ساتل، خو چې کله هغه خودکشي وکړه
نو بیا دې کوټې ته تګ راتګ ختم شو. دا کوټه د هستوګنې د کوټو نه ځان له یو ګوټ کې آباده وه. د انځر پلار هم تعلیم کړی و. د کوم خان کوټه کې چې دیره و هغه پسې به تللو راتللو، خان به ورله د دروغو نیټې وعدې ورکولې او په چل چل به یې پرې خپل کارونه کول. د انځر پلار اول خو د ډېرې حوصلې خاوند و. بچو ته به یې د صبر او ښه امید درس ورکولو. خو کله چې د انځر مور ناروغه شوه او بیا ورو ورو زیاتېده، اخر کټ ته پرېوته، خو د هغه پلار سره دومره روپۍ نه وې چې د هغې علاج یې پرې کړی وي، او نه به د خان د بیګارونو نه اوزګارېدو، بل به ورځ په ورځ د خان قرضداري کېدو هم، نو کډه یې هم بل خوا نه شوه وړلې. هغه به هم لکه د انځر د بچو د سباوون لپاره ډېر ښکلي ښکلي خوبونه لیدل، خو حالاتو د دغې خوبونو د تعبیر تدبیر ته پرې نه ښودو. نو ورو ورو مایوسه شو. زامنو ته یې هم سترګې وې، خو کله چې انځر ته هم د تعلیم باوجود څه سرکاري نوکري میلو نه شوه او هغه سره یې د خان بیګارونو ته غاړه کېښوده، نو بیا خو یې بیخي د ښې ورځې امید ختم شو. او په کومه ورځ چې د انځر مور د ټول عمر لپاره سترګې پټې کړې، د هغې ورځې نه بیخي ګمسوم شو. څو ورځې خو یې برداشت وکړو، خو اخر یوه ورځ چې د سارو کوټې ته ننوتو او تر ډېره وخته بهر رانغې، د بچو یې زړه کې شک شو. چې کوټې ته راغلل، د هغه یخ وجود د کوټې تیر پسې ځوړند و. انځر لا هغسې په اخور ناست دی. اوس یې هم اوښکې څڅولې. خپل ژوند سره سره یې د ماشوم زوی غانټول پر روان ژوند هم فکر کولو، چې دغه وخت د کوټې د ور په خوله کې د تا غږ راغی. انځر په دغه غږ داسې ودانګل لکه چې چا پرې بو کړي وي. زر یې ورته وکتل، غانټول ورته په درشل مسکي مسکي ولاړو. زر یې رامنډه که. انځر زر خپل زوی سینې پورې کلک ونیو، ښکل یې کړو، اوښکې یې وچې کړې او ځان سره یې وویل، زه به خپل غانټول هېڅکله بې اثرې نه پرېږدم. زه به خودکشي نه کوم. خیر دی، خدای به خیر کړي، زما د وطن حالات به ښه شي. او دغه وخت یې کورودانې هم د هغه په لټون پسې د سارو کوټې ته راغله. یو نظر یې هغه ته او بیا یې د کوټې چت ته داسې په غور وکتل لکه چې ځوړنده رسۍ یې پکې کتله.